ملګرو سلامونه مې واخلئ. حیات خان یم. نن د کوټې د ویلاګ په دویم ټوک کې تاسو ته مخاطب یم. نن بیا په دویم ورځ د کوټې ښار ته د ډاکټر کرن خان او د ملګرو سره راووتلو. د کوټې ښار ډیر زیات مصروفه او ښکلی ښار دی. دغه د ډاکټر کرن خان مینوال چې یو ښکلی د شاعر کتاب یې راوړی او ډاکټر کرن خان ته یې ډالۍ کړ. د کوټې په باره کې به زه دومره ووایم چې د کوټې ښار د کوټې خپل مشهور سیز چې دی هغه دمپوخ دی. په کوټه کې خپلې د څښلو اوبه په 1200 فوټه کې جوړې دي. نور د دغه ښار داسې خاص سیز مشهور نشته. دغه ښار د پاکستان په غټو ښارونو کې په 9 نمبر دی. کوټه د تجارت سنټر دی. چمن بارډر دې ته نږدې دی. دلته هر څه راځي او بیا ټول پاکستان ټول صوبو ته د دې ځنه خورېږي. د باغونو او د شینکي نه کوټه محرومه ده. د سوات او د کوټې په وخت کې غالباً 15 منټه فرق دی. د شینکي او د نخترو د چنارونو د ونو بوټو خبره چې راشي نو ماته د ډاکټر کرم خان خوږ مشر چې دی زمونږ د هغه یو خبره رایاد شي چې کله زمونږ معاشره کې داسې چې کله محسوسه شي چې څوک افسر راځي یا څوک غټ سړی راځي نو هغه دپاره هغه کلی هغه دفتر هغه ځای هغه ښکلی کوي. نو دغه شان نخترې چې دي هغه وریځو دپاره ډېرې زیاتې ضروري دي. انګریزانو په خپلو کتابونو کې لیکلي دي چې په نخترو باندې وریځې میینېږي. نو دغه شان که مونږ دغه نخترې دغه ونې بوټي وکړو نو په دې باندې به وریځې میینې شي او وریځې چې وشي بیا باران خامخا راځي. چې باران راشي په هغه ځای کې کم د اوبو جوړوالی چې وي هغه هم ختمیږي. ډېر زر اوبه بر راخیږي. نو کوټه د دې شینکي نه محرومه ده. کوټه په کاروبار کې ډېر زیاته مخکې ده. ډېر بیزي بازار دی او ډېر لنډ تنګ بازار دی خو ډېر زیات کاروبار پکې روان دی. د سپلو د ګاډو د سپیر پارټسو او قسمه قسم کاروبارونه پکې دي ښکلي ښکلي. د دې نه مخکې دا چپل راځي دا کاروبارونه دي. د دې ځای دا به خپل نوي خو کاروبارونه دي. هر سړی په کار دی لوی واړی په کار دي. بله د کوټې پښتانه خلک دي درانه خلک دي ډېر ښکلي خلک دي نران خلک دي. داسې د انسان نه ځان ورک کړي لکه سړی ووایي چې یاره زه دومره شومه چې دوی زما خدمت ته ولاړ دي یا میلمه ته ولاړ دي. دغه شان د هغو په خپلو کې هم د هغو میلمستیا د هغو ورورولي مینه محبت دومره سیوا دی چې دغه نه شم ویلی. دغه یو څو ورځې مونږ دغلته تېرې کړې. دا په کوټه کې د عبدالله کاکړ په کور کې د خیره سره ټول ملګري دا 2-3 ورځې ډېرې خوندورې تېرې شوې او نن مونږ په خپله غواړو چې په خپل داسې بس کې سفر وکړو. هغه بس به راته مخامخ ښکلی بس دی او دا بس چې چا دلته کې شروع کړی دی کاکړ صاحب ستاسو ملګري دي؟ جو کیمورز څه نوم دی عتیق خان او د دې بس څه نوم دی؟ AK مور AK مور مور نو په دې باندې به زو بانګونه هم شروع شو دا سره اوسه دا والا کنده والا
په پجمو کو خدای مغل مراد مو ورن ستای سفر نه کومه پښتنو باندې په خپل پښتون وطن باندې زموږ نمبر راوړي مینه محبت هم سیوا کې عبد الله کاکړ سلمان خپلواک یوسف لالا د کورنۍ زما دوستانو کورنۍ ټول خالي آباد بریالي ساتي بیا د موږ راځي د څالو الله تاسو ته مبارک وي الله مو درمان الله دې خیر درکړي الله دې خوشاله गाड़ियाँ ये अब्दुल्ला दे جميل زو مثلا زو نزو حوار زو سوات نزو نكتب راس اصلا زو دغه درش دغه لا دغه درس دغه زي وات مو انت زي وات بس يعرفوا لنا كمان لا سيء सी नंबर कौन सा आप लोग का? हेलो मोबाइल का सी नंबर ये है ना टिकट वो आपको वही बताया ना क्या बताया? सही तो दे रहा हूँ टिकट नहीं रखा टिकट पास कर देना ना मैं साइलेंट हूँ वीडियो तो बस सही रहा السلام عليكم اللهم صحيح نه यहाँ पे शांत कर ला ها دي ګور نمبر دغه واشرومونه دي د عام هوټل خو دغه واشرومونه دي نو سګاډې ولاړ دي دغه پکې سټورز قسم دکانونه دي هغه چې دی هلته ډابه ده ډوډۍ خوړی کېږي څوک یې خوري موږ خو د لارې د خوراکونو عادت نه یو ژوب دا کافی ټایم دی
زموږ خو د چی ټایم دی خو د خانجي د کافی ټایم دی او سهار دی 5:30 بجې دي خواوشا دا والا جی نو ملګرو اخر کار مونږه اسلام آباد ته راورسېدلو خپل ګاډی راته ولاړو او سامانونه مورته وخېجول ډاکټر کرن خان صاحب د خوب زنګېږي لږ خوب یې خو کړی دی ما خو پکې کافي خوب وکړو خلک ټول وده نو د خوب ماحول جوړېدو سیټونه یې هم غځېدل او ورپکې یو بټن وه چې هغه د انسان چاپي کوي لکه مطلب وایبریشن ورکوي نو بس د اسلام آباد نه تر پېښور هم راورسېدو ماښامې دی اوس به مونږ لاړ شو او آرام به وکړو راسره اوسئ